درنو زده کوونکو په سلام او مینه درته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې راته روغ جوړ او خوشحاله وئ. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو نن ورځ درس چې دی ملالی دی. سمه ده ملالی به وایو خو مخکې له دې چې نوی درس شروع کړم یا نوی درس ووایم لومړی راځم د تېر درس لاندې پوښتنې کوم هغه هم له تاسو څخه. تاسو راته ووایئ چې تېر درس زموږ څه شي و؟ آفرین. څه و؟ بې پروایي و. بې پروایي کې څه راغلي وو؟ آفرین. کیسه راغلی وه. د چا کیسه؟ د اجمل کیسه. آفرین. اجمل څه بې پروایي کړې وه چې کیسه یې راغلی وه؟ ډېر ښه. په ناپاکو اوبو کې لمبلي وو. وروسته څه پېښ شوي وو؟ آفرین. ناروغ شوی و. وروسته بیا چې کله دی ناروغ شو چې روغتون ته یې بوتلو له ډېرو مشکلاتو څخه وروسته څه پېښ شول؟ آفرین. دی چې کله ښه شو ډېر ژوبل شوی ډنګر شوی و او ده په آخر کې کومه ژمنه وکړه؟ آفرین. ده وویل چې زه بیا هم کله بې پروایي نه کوم او په ناپاکو اوبو کې به نه لامبم او د ښوونکي خبرو ته به غوږ نیسم. ډېر ښه. ښه کورنۍ دنده مو راوړې؟ آفرین. درس مو لیکلی؟ فعالیتونه مو کارولي؟ آفرین. او کوم لغتونه چې ما درکړي وو هغه مو یاد کړي دي؟ ډېر ښه. په جملو کې مې استفاده کړي دي جملې مو ورته جوړې کړي دي؟ ډېر ښه. آفرین. ګرانو زده کوونکو زموږ تاسو درس دی ملالی. ملالی وایو به یې ولې ملالی کتاب کې راغلی؟ ملالی څوک وه؟ او دلته مې لیکلي ملالی مې لیکلې وروسته مې لیکلي که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالی بې ننګۍ ته دې ساتینه. دا چا ویلې ده؟ ولې یې ویلې؟ چېرته یې ویلې؟ او ملالی زموږ تاسو یوه اتله ده. ښه مخکې له دې چې د ملالی په اړه خبرې وکړو لومړی راځم تاسو ته پوښتنه درنه کوم. تاسو پرته له ملالی څخه د خپل هیواد داسې نور اتلان پیژنئ چې دوی د تورې ترڅنګ یا دوی د خپل هیواد د دفاع ترڅنګ قلم هم په ځای نه وي پرېښی او قلم یې هم راخیستی وي هم یې نظم لیکلی وي هم نثر چې اوس یې هم موږ د هغوی له نثرونو او نظمونو څخه د هغوی له اثارو څخه د هغوی له خبرو څخه اوس موږ تاسو د خپل ژوند لپاره یا د خپل ټولنیز ژوند د تنظیم لپاره د هغو څخه استفاده کوو. د هغوی شعرونه موږ تاسو د خپلو خبرو د روانوالي لپاره استفاده کوو. ښه لومړی راځم تاسو ته یو څوک ښایم درته چې دا څوک دی په اړه تاسو څومره معلومات لرئ؟ آفرین. څوک دی دا؟ احمدشاه بابا. احمدشاه بابا څه ډول واکمن و؟ آیا ده یوازې توره چلولی؟ آیا ده یوازې قلم چلولی؟ نه. احمدشاه بابا د خپلې تورې ترڅنګ قلم هم په ځای نه دی پرېښی. قلم یې راخیستی دی. یو ځای کې وایي د ډیلي تخت هېرومه چې را یاد کړم زما د خپلې پښتونخوا د غرو سرونه. صحیح ده. ګوره دی د ډیلي تخت له ذهنه باسي. د څه په خاطر؟ د خپلې خاورې او د خپلو خاورې د غرو په خاطر باندې چې خپلې خاورې سره دومره مینه درلوده د خپل وطن سره چې د ډیلي تخت هم د خپل هیواد په غرونو هم نه ورکوي. صحیح ده. دا خو احمدشاه بابا و. له هغې څخه وروسته یو بل څوک درته ښیم. څوک دی؟ آفرین. میرویس نیکه. میرویس نیکه څه ډول اتل دی؟ آیا میرویس نیکه چې کله ملي مشر وټاکل شو له هغې څخه مخکې زموږ تاسو په خاوره باندې څه ډول بدبختي روانه وه؟ آفرین. څومره معلومات لرئ په اړه یې؟ آفرین. کله چې میرویس نیکه رامخته شو د خپل خلک څه ډول راټول کړل؟ ګورې د ځان ملي مشر وټاکه پاچا یې ونه ټاکه. پاچا اعلان نه کړه ملي مشر اعلان کړو. د خپل هیواد څخه څه ډول دفاع وکړه؟ وروسته په کورنۍ کې څه ډول واکمنان او ادیبان تېر شوي دي لکه شاه حسین هوتک شاه محمود هوتک پټه خزانه چې دوی په وخت کې ولیکل شوه د شاه حسین هوتک په وخت کې. له هغې څخه وروسته دلته تاسو ته بل څوک ښیم. دا خباتمان پیژنئ. دا هغه کس دی که چیرې موږ تاسو دغه د پښتو ادبیاتو څخه وباسو د ده اثار وباسو نو د پښتو ټول ادبیات به ممکن نیمګړي وي. صحیح ده. دا هغه څوک دی چې ده ته 350 پورې چاپ کړي او ناچاپ کړي اثار درلودل او د خپلې خاورې په خاطر د دفاع په خاطر باندې دومره قرباني ورکړې چې یعنې ټول وخت یې د نه یوازې قلم بلکې توره هم ورسره چلولې ده. صحیح ده. دا څوک دی؟ دا خوشحال خان خټک دی.
خوشحال خان خټک په 1922 کال کې زیږېدلی دی په اکوړه خټک کې که نه وایي چې دستار تړي هزار دی دستار سړي په شمار دي هغه څوک چې دستار تړي هغه څوک چې پټکۍ تړي هغه خو ډېر دي خو مګم څوک چې د دستار لیاقت لري هغه بیا په شمار دي هر څوک خو د دستار د تړلو لیاقت نه لري صحیح ده یو بل څه درته راوړم خو مخکې دی چې بل چا کسان د خوشحال خان بابا چې په وخت کې له خپلو خلکو څخه ډېر مایوسه شوی و دی څه وایي وایي زه یې چا لره وهم قدر یې چا زده په اور وسېځه دا تورې قلمونه ګورئ چې دی دا کومه توره ښایي چې چلوي کوم قلم ښایي چې دی ورباندې دا شاعري کوي لیکله کوي که نه نو دی څنګه کوي ګور دی وایي زه یې چا لره وهم قدر یې چا زده په اور وسېځه دا تورې قلمونه که نه دا یوه مایوسۍ خبر کړی د خپلو خلکو څخه یو ډول څنګه کړي یو ډول لکه ګیله یې کړې ده که څه هم دی وایي چې د عالم ډېرې خبرې لور په لور تورې لښکرې زړه مې نه خوځي له ځایه غر خو هسې وي که نه خوشحال بابا داسې څوک دی یو بل څوک درته راوړم ملنګ شاعر دی خو مګم ډېر مشهور او زموږ تاسو یو ډېر ښه اتل دی چې د ده آثار د ده شعرونه اوس پرته له یعنې بدون له دی چې هغه سواد کړی وي زده کړې کړي وي یا سواد ولري یا باسواده وي له هغې څخه پرته د بېسوادو خلکو هم د ده شعرونه یاد دي او په هر کور کې ممکن د ده دیوان یا د شاعرۍ کلیات پروت وي صحیح ده ښه دا څوک دی د عبدالرحمن بابا دی که نه عبدالرحمن بابا همیشه داسې شاعري کړې چې خلک یې په خپلو خبرو کې د متلونو په ځای کاروي او خپلو خبرو ته روانوالی ورباندې ورکوي و چې الله د سره مل نه وي رحمانه که لښکرې در سره وي یک تنها یې یو بل ځای کې وایي هسې مه وایه چې زه یم په دنیا کې پیدا کړی خدای د سر د پاسه سر دی که نه یو بل ځای کې وایي چې نشي د ملنګ او خانانو سره کلي چېرته عزیز خان چېرته ملنګ عبدالرحمن صحیح ده ښه د لپاره ډېر بحث نه کوم راځم خپل درس ته خپل موضوع ته تاسو ته داسې څه چې وړاندې کوم څه دي ملالی دلته مې څه وسلې لیکلي دي آفرین که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلاليه بې ننګۍ له دې ساتینه یا خدای ګلاليه بې ننګۍ له دې ساتینه صحیح دی ښه ملاله څوک و ملالۍ څوک وه ولې یادوو ولې په خپلو لورګانو په خپلو خویندو باندې ډېری وخت د ملالۍ نوم ایږدو آفرین ملالۍ به اتله وه یوه قهرمانه وه ښه کومه اتلولي یې کړې ده چې موږ تاسو یې اوس هم یادوو آفرین ملالۍ ګورئ زه لنډ درته وایم کله چې انګریزانو غوښتل چې زموږ تاسو دغه خپله پاکه خاوره څخه ونیسي دغه زموږ تاسو د وطن ازادي را څخه واخلي نو پلان یې درلود چې راشي زموږ په خاوره باندې یرغل وکړي کله چې زموږ تاسو اتلان زموږ تاسو زلمیان زموږ تاسو هغه میړني کسان چې ترې خبر شول د دوی له پلان څخه نو د انګریزانو دفاع لپاره راټول شول چې انګریزانو دفاع وکړه د خپل وطن څخه دفاع وکړي انګریزانو سره جنگ وکړي صحیح ده هماغه په وخت کې ګورئ دوی په تش لاس باندې په یوم باندې په تبر باندې په لور باندې او ځینو خلکو به په لرګیو سوټیو باندې ځینو خلکو به په تیږو باندې د انګریزانو سره څه ډول جنګ وکړ څه ډول جګړه یې وکړه د هغوی له ټانک سره د هغوی له هغه درنو وسلو سره د هغوی هغه وسلې چې هغوی دغه وخت په هغه برجسته وسلو باندې سمبال کسانو د هغوی سره څنګه وکړو د هغوی سره یې جنګ و جګړه وکړه صحیح ده نو په دې وخت کې میوند دښته کې چې کله دغه جنګ ونښتو جګړه ونښتله نو په دې وخت کې دغه زموږ تاسو زلمیان چې وو زموږ تاسو اتلان چې وو دوی ډېر سخت تږي وو نو دغه د دغو سیمو خلکو به دغه ښځو به یې اوبه ورته راوړلې دوی دپاره چې دوی تږي نشي یا د دوی د تندې د ماتېدو لپاره به یې اوبه ورته راوړلې صحیح ده نو کله چې اوبه راوړلې په خپلو اوږو باندې به یې منګي رانیولې وو ګړۍ رانیولې وه او د دغو جنګ په لور به راتله چې تر څو خپلو غازیانو ته اوبه ورکړي نو په دې وخت کې به ورځ چې کله ملالۍ خپله داره روانه وه اوبه یې په منګی په سر باندې و راغله نو کله چې ګوري چې ویې لیدل چې زموږ تاسو زلمیان له ماتې سره مخ دي نږدې و چې ماتې وخوري نو دې په دې وخت کې دغه یوه لنډۍ وکړه که په میوند کې شهید نشوې خدای ګلالیه بې ننګۍ ته دې ساتینه صحیح ده دا لنډۍ چې وکړه نو کله چې زلمیانو دا لنډۍ واورېدله ځوانانو واورېدله نو چې یوه پیغله
یوه ښځه موږ ته داسې وایي داسې یو پیغور راکوي که چېرې په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بېننګۍ له دې ساتي نه بېغیرتي ته دونه نور بېغیرتي وایي نور نشته نو هماغه و چې د دوی احساسات راوپارېدل خپل جنګي احساسات راوپارېدل له دښمن سره یې داسې جنګ وکړ چې تر څو دښمن مات کړه زموږ تاسو خپله خاوره یې له دغو دښمن څخه په امن کړه نو ځکه نو ملالۍ هم خپله توره راواخیسته خپله یې لوریم راواخیستل خپله یې جنګ شروع کړو صحیح ده نو هماغه و چې وروسته ملالۍ هم په دې جنګ کې شهیده شوله او زموږ تاسو ډېر زلمیان هم شهیدان شول خو موږ هم له وطن څخه یې دفاع وکړه او انګریزان یې پرې نه کړل چې زموږ تاسو په خاوره باندې یرغل وکړي سمه ده دا شعر چې دی که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بېننګۍ له دې ساتي نه دا لنډۍ ده لنډۍ په ټولو ژبو کې یوازې پښتو کې ده 2 نیم بیتي وي اول نیم بیتي لنډ 9 څپې وي دویم یې 14 څپې وي نو که چېرې موږ تاسو لنډۍ لولو نو حتما به اول نیم بیتي به یې 9 څپې وي دویم به یې بیا 14 څپې وي صحیح ده دلته مثال څپه اوس څپه هغه څه چې موږ تاسو په غږیږو له خولې څخه پې راباسو او د هوا بندښت چې ورسره مخ شي یوه څپه شوه ګوره که هوا بنده شوله زه څپې په څپو درته ویشم چې رښتیا 9 څپې او 14 څپې ده که نه که په میوند کې شهید نه شوې څو شوه 9 څپې خدای ګلالیه بېننګۍ له دې ساتي نه څو شوه 14 څپې آفرین نو هر لنډۍ چې موږ وایو اول نیم بیتي به لنډ 9 څپې او دویم به یې 14 څپې وي نو دغه لنډۍ دا د ملالۍ له خاطره دومره مشهوره شوه د لنډیو خاص ویونکي معلوم نه دي د ولسي ادبیاتو یوه مهمه برخه ده د عام ولس مال بلل کیږي په عامو شعرونو کې راځي او اکثریت یې د بېسوادو خلکو لخوا خو بالخصوص ډیری د افغانو ښځو لخوا ویل کیږي دوی خپل محرومیتونه خپل غوښتنې په ډیره ساده او په ډیرو لنډو شعرونو کې تر خلکو رسوي صحیح ده که په میوند کې شهید نه شوې خدای ګلالیه بېننګۍ له دې ساتي نه ډېر لنډ 2 نیم بیتي خو مګر څومره غټه کیسه یې تر شا پرته ده څومره غټ کارونه ترې وشول هغه په همدو یوه لنډۍ باندې صحیح ده درنو زده کوونکو زموږ تاسو درس چې دی نن همدومره بس دی مخکې له دې چې درس پای ته ورسم لومړی درته د دغو درس کورنۍ دنده به چی وي د راتلونکي لپاره تاسو به همدغه د ملالۍ درس په خپل کور کې په خپلو کتابو کې صحیح ووایئ کله مو چې ووایو په سخت لغتونه به یې په نښه کې لاندې به بیا خط ریکش کړئ زه به درته معنا کړم او دغه شعر به یاد کړئ صحیح ده او د خپل سیمې د اتلانو نومونه به په خپلو کتابچو کې ولیکئ او کومې کیسه چې ما تاسو ته وکړه دا به له نورو ملګرو او ټولګیوالو سره هم شریکئ تر بیا هم په خدای سپارم ښې چارې